د قومي وطن پارټي یو درنه عید ملن پارټي د سابقه ام پی ای او د قومي وطن پارټي د پی کې 60 د موجوده نامزد امیدوار بابر علي خان پوجرا علمزو شبقدر کې د رشکه یونین کونسل د تحصیل کونسلر خور حاجی ګل یوسف مومن په مشرۍ کې اوشوا چې پکې سابقه وزیر داخله او د قومي وطن پارټي ملي رهبر آفتاب احمد خان شرپو او سابقه صوبایي سینیئر وزیر او د قومي وطن پارټي د ځوانانو سرلخکر سکندر حیات خان شرپو مشران ملمانو په دې دستور کې د تحصیل شبقدر د مختلف یونین کونسلو د پارټي کارکونانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو په دستور کې د قومي وطن پارټي سابقه ام پی ای او د پی کې 60 موجوده امیدوار بابر علي خان مومن په خپل خطاب کې د پارټي په ترقیاتي کارونو رڼا واچوله او دا تمه څرګند کړه چې پر روانو انتخاباتو کې به قومي وطن پارټي په درون اکثریت سره کامیابی ترلاسه کوي. بابر علي خان قومي وطن پارټي زمونږ چې وګورو په دې علاقه باندې په دې خوره باندې زمونږ ملي رهبر نه علاوه دلته موږ لا چې زمونږ د خورې ته ماته نشي یاد چې د 13 کالو کې داسې یو د سټیچر والا یو غټ لیډر راغلی صرف او صرف زمونږ تپوس ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کړی ان شاء الله زه الله په فضل او تاسو په منډه او د خلوص نه پوری امید یم چې ان شاء الله په 25 جولای باندې بعد پی کې 60 او د پورا ان 27 او پورا ضلع 400 او خیبر پختونخوا ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو سے باندې اعتماد اظهار کړي. د خیبر پختونخوا سابقه سینیئر وزیر او د قومي وطن پارټي د ځوانانو سرلخکر سکندر حیات خان شرپو په خپل خطاب کې د نورو پارټو د تیر شو حکومتونو په کارکردګۍ سخت ټکونه وکړل او په کارکونانو یې غږ وکړو چې اوس د ټول ولسترګي قومي وطن پارټي ته دي. سکندر حیات خان شرپو قومي وطن پارټي دا غینه پستا د تبدیلی په نوم باندې خلکو ووټ واغیستلو په د بدقسمتۍ نه 15 کاله دور هغوی تیر کو کوم خبرو باندې چې د قوم نه ووټ اخیستو چې د قوم سره کومې وعدې کړې وي هغه سرته ونه رسولې او په دې 15 کاله کې دا پښتانه نور هم وروسته لاړل د پسماندګۍ کې اضافه وشوه. نن په دې شي باندې زما خیال دی چې هر پښتون به تاسو سره متفق کېږي چې که واحد د پښتنو صحیح یو قیادت شته نو هر څوک به درته وایي چې که واحد داسې قیادت شته نو هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو دی. دا دومره ګڼ تعداد کې چې تاسو دلته کې راغلی دا د دې خبرې ثبوت دی چې انشاءالله را روان وخت چې دی هغه ستاسو دی را روان وخت د قومي وطن پارټۍ دی را روان وخت د پښتنو د ترقۍ د سوکالۍ. ملي رهبر او سابقه وزیر داخله آفتاب احمد خان شرپو چې خپل خطاب لرا پاسېدو نو کارکونانو یې ډیر تود هرکلې وکړو. ملي رهبر په خپل خطاب کې وویل چې قومي وطن پارټي په ولسی خدمت یقین لري او ټول عمر یا قومي او ولسی ستونزو ته اهمیت ورکړي دي. دوی زیاته کړه چې په راتلونکي انتخاباتو کې قومي وطن پارټي کامیابی ترلاسه کړه نو په تحصیل شبقدر او ضلع 400 کې به د ترقیاتي کارونو یو جال خوروي. دا 15 کاله تاسو چې کوم حکومتونه راغلي دي مونږه هغوی ته دا چیلنج ورکوو مونږه هغوی ته وایو چې راشه کښېنه او وګوره چې هغوی څه کارکردګي دي او زمونږ څه کارکردګي ده. مونږه په دې علاقې کې د سکندر خان دا مختصر وزارت په هغې کې په ایریګیشن په مد کې چې دا کم کارونه وشو دا خو مونږ سره مکمل حکومت وي نو تاسو به کتلو د دې شبقدر د دې 400 په هر یو شی بدلو. زه توقع لرم چې په راتلونکي الیکشن کې په پی کې 60 کې به انشاءالله تعالی په ډېر واضح اکثریت سره قومي وطن پارټي کامیابیږي او په دې کې به جشن به انشاءالله تعالی مناوو. په دې درنه عید ملن پارټي کې د قومي وطن پارټي تحصیل شبقدر چیرمن فیاض خان ایډوکیټ جاینټ سکرټر او د ویلیج کونسل نائب ناظم مکمل شاه د یوسف خان قلا زرشاد خان د پارټي درینا کارکون او سینیئر رهنما ملتان خان لالا سینیئر وایس چیرمن ملک راحت شیر د سوشل میډیا انچارج طلحه تسلیم خان تحمید الله اچکزی او د پارټي په زرګونو کارکونانو ګډون وکړو او د خپل قوت برپور مظاهره وکړه. حیات اقبال حیات دلبر نیوز شبقدر.